چا څخه خواړې هغه دنیا پرېښوه پر سترګو باندې چې ګرځې نو احتیاط کوه لږ دغې ظالمې ښځوانې تر خاورو لاندې کوي نور که هر څنګه یم خو دغه یو عادت لرمه په نیمه لار کې یاران نه پرېږدم بلا دې وخه د خوشحالۍ په ورځ چې ستا خوښي هغه در غواړه چې سخته ورځ دې بیا و ما ته ټلیفون راکوه لار کې ولاړو رقیبانو سره سر خلاصوم د ماپښین شنو چایو له ځان دې رسوم لالیه او فرمایش د جان محمد شاهین او حکمت درمان بوزنک والا دغه فرمایش دی مست مست یې واوره هغې چې ما ته وویل چې ما د زړه وباسه ما ورته وویل چې څوک د دل تعارف دې وکړه رقیبه زما په خیال د ژوند څه د زړه تور سوی زما و مخ ته چې په بریتو باندې ګوتې ویم هر چا ته مه کوه زما و ستا د مینې کیسه وړوکې یاره ستا در تورو سترګو وګرځمه اندو بیا بړې دا په چا باندې منۍ ملګرو دا خلک وایي چې پردیسه ناولا یار نه لري پر پاکه خاوره باندې کړي ما بې شماره سجدې افغانستان زه څنګه یار کړم ستی مازغه خراب دي زما د ګران افغانستان بیرغ ته مه ګورئ سپک د دې بیرغه زاریان خدای دې تباه کړي خلکو په دغه وجه وروبل پر رقیبانو باندې حکمت درمان سره اخیستي و جانان تصویران خلک دې ټول پر ما شکې کړو د هندو بچیه ما درته وویل چې خلک وي بیا چوپ درېږه ستا پر ښایست باندې تباه کله دا ښکلې ځواني د جان محمد شاهین ازار وهلې نه بسې ښار رقیبه ته که زور لرې نو راسه سر مې پرې که مغروره سر مې خدای را لاندې چاته نه ټیټېږي د کام پر ننګ چې د منظور پښتون پر څنګ باندې ځم خلک مې ځکه پر پړونې وستا غونه هږدې ما ګلالې افغان د تا سره راستي کوله یا مړ د یاره تا په نیمه لار کې پرېښوم واس کلی و کور ملګرو د حکمت درمان پکښې دي دغه معروف ولسوالۍ هر وخت په دا یادوم
دې معروف ولسوالۍ له یوه ورځم خامخا تاریخ ځای دې هم غښتلی اتلان لري وای ساده ښایست